ډیرو ګرانو نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله وئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلی. هیله لرم چې د خپل درسونه د نورو ملګرو سره شریک کړئ. کومنټ او لایک هم مه هیروئ او خپل چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. بیا به هم وای درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او خپل درس او هر نیک کار هر ښه کار بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. د موږ تاسو نننی نوی درس څوم درس دی په یاد لرئ؟ 25م درس. آفرین. 25 په پښتو کې داسې لیکل کیږي. دا هم ښه زده کړئ چې کارخانګي درکوم او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. خدای دې وکړه چې تاسو عددونه هم زده شي. 25م حرف د کاف حرف دی. کاف وګورئ، کاف څومره ښکلی او اسانه حرف دی. کاف 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 هم د نورو حرفونو په شان په کلماتو کې 3 غږونه لري. کا، کې، کو. کا، کې، کو. په ځینو کلماتو کې د کا، په ځینو کې د کې، په ځینو کې د کو غږ کړي. اوس به وګورو چې ما کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې چې په پیل کې کاف راغلی او څنګه تلفظ کیږي. کاف کتاب. کاف کتاب. کتاب که تلفظ کیږي. په کتاب کې که تلفظ کیږي. دا تصویر که تاسو وګورئ دا یو کتاب دی. د کتاب پاڼې حتما شمال وهلی. کتاب. کاف کتاب. دا هم ډیر کتابونه دي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل کتابونه پاک وساتئ، ښه یې پوښ کړئ. خپل د کیسو کتابونه، خپل د درس کتابونه چې درځنې زر خراب نشي. کاف کتاب. کاف کتاب. کتاب خو ډیر با ارزښته شی دی چې د موږ ډیر شیان ته زده کیږي او ښه یې باید پاک یې باید وساتو. کاف کتاب. کاف کتاب. د کتابچې په پیل کې هم کاف راځي، خو ما تاسو ته کتاب انتخاب کړی. اوس به بیا راشو وګورو چې ما درته کومه کلمه انتخاب کړې چې په پیل کې کاف راغلی او څنګه تلفظ کیږي. کاف کلی. کاف کلی یا کلی. که تلفظ کیږي. کلی. کلی. د کور کلی، د بکس کلی. کاف کلی. وګورئ دا 3 دانې کلیانې دي په یوه حلقه کې یې اچولې. کاف کلی. ګورئ چې کلی ورکه نه کړئ چې ډېر به سرګردانه شئ. او دا کلی کلی بند هم لري. څومره ښکلی کلی بند دی. معلومیږي چې د کور کلی دی، کور کلی بند دی. کاف کلی. کاف کلی. کاف کلی. او دا هم 2 دانې کلیانې دي. کلیانې. کاف کلی. د قلف کلی. په دې موږ تاسو قلف وازیو. ښه، اوس به راشو بیا به وګورو چې ما تاسو ته کومه کلمه انتخاب کړې چې په شروع کې پیل کې کاف راغلی او څنګه تلفظ کیږي. کاف کارتون. کاف کارتون. دلته کا تلفظ کیږي، الف ورسره راغلی. کارتون. کارتون هغه شی چې تاسو ډیر خوښیږي هره ورځ ورته ګورئ، کارتوني فلمونه. کاف کارتون. وګورئ دا د کارتون په شکل جوړ شوي ماشومانو څیرې دي، ماشومانو عکسونه دي. حتما کارتوني فلم به هم ډیر ښایسته وي. کاف کارتون. کله چې رسامي وشي د انسانانو څیرې په رسامي کې راشي او ته څه وایي؟ کارتون. کاف کارتون. په دې کارتون کې ماشومان ناست دي، یو ماشوم قصې لولي، 2 ماشومان نور غوږ ورته نیولی. کاف کارتون. دې ته وګورئ، په دې کارتون کې
یو هلک ناست دی رسامي کړي، رنګه پنسلونه یې وګورئ، کتابچه یې وګورئ. کاف کارتون. اوس به بیا راشو وګورو چې ما کومه کلمه درته انتخاب کړې چې کاف یې په پیل کې راغلی څنګه تلفظ کړي. کاف کور، کور، کو کو. دا ځل یې کو تلفظ کړي. کا کې کو، کور. کاف کور. په دې تصویر کې وګورئ خټین کورونه دي، پخواني کورونه دي. هغلته یو کور دی، دلته دې خواته ښي لاس ته ډېر کورونه معلومي. کور. کاف کور، هغه ځای چې موږ تاسو شپه او ورځ پکې ژوند کوو. کور. کاف کور. او دا څومره ښکلی کور دی، وګورئ دا څومره ښه ځای کې واقع دی، ټول ځایونه ته معلومي. کاف کور. کاف کور. کاف کور. اوس به بیا راشو کاف ترانه به ولولو چې څنګه ښایسته ترانه به مې درته انتخاب کړي. ما درته د کاف کتاب ترانه خوښه کړې او درته لیکلې مې ده. اوس به یې درته 2 ځله ولوانم، بیا یې 2 ځله تاسې ولوانئ. کاف کتاب. کتاب ولونه بینا شي، ته تر ټولو توانا شي. کتاب پاک سات از ما ګله، پاڼې مه شمېره هر کله. یو ځل بیا به یې درته ولوانم. کتاب ولونه بینا شي، ته تر ټولو توانا شي. کتاب پاک سات از ما ګله، پاڼې مه شمېره هر کله. ګورئ څوک چې کتاب ولوني سترګې روښانه کي، باسواده کي، په هر څه پوهېږي. نو د دې دپاره یې ویلي چې کتاب ولونه بینا شي. بینا یعنې سترګې روښانه کړئ او تر ټولو توانا یعنې تر ټولو پوه شي، قوي شي. او بل دلته په ترانه کې ما درته لیکلي چې کتاب پاک ساته زما ګله، کتابم پاک صفا ساتئ، هره لحظه یې هرې خواته مه غورځوئ، ښه یې پوښ کړئ او پاڼې مه شمېره هر کله. ځینې ماشومان هم لیدلي چې ډېر بې احتیاطه هره لحظه یې پاڼې شمېري او کتاب خرابوي. نو دلته ما تاسو ته په ترانه کې ځکه داسې لیکلي چې پاڼې مه شمېره هر کله. نو اوس راشئ 2 ځله یې تاسې را سره ولوانئ. کتاب. کتاب ولونه بینا شي، ته تر ټولو توانا شي. کتاب پاک سات از ما ګله، پاڼې مه شمېره هر کله. یو ځل بیا یې ولوانئ. کتاب ولونه بینا شي، ته تر ټولو توانا شي. کتاب پاک سات از ما ګله، پاڼې مه شمېره هر کله. آفرین، ډېر ښایسته، ډېر ښه مو لوست. ترانه هم ښه زده شوه، ترانې نه هم هر څه زده کوئ. اوس نوبت ورسید د کار خانگی. تاسو به 1 صفحه د کاف د حرف نه او 1 صفحه د 25م عدد نه 25 عدد نه ولیکئ او خپل مورجان پلارجان ته به یې وښایاست چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نورم وخت پوره دی. د خدای په امان.